له افغانستان سره د نړۍ د رسمي ښکېلتیا اړوند د اسلامي امارت غوښتنه. اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې اوس مهال یو شمېر ګاونډي سیمه ییز او اسلامي هیوادونه له افغانستان سره رسمي او ښه تعامل لري چې د اقتصادي ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې هم ښې پایلې لرلې دي. ښاغلی مجاهد د قناعت وړ نتیجې ته د رسیدو او شته ستونزو د حل لپاره رسمي خبرې اترې مهمې ګڼي. این خواست ماست که باید جهان و دنیا و سازمان ها با ما تعامل رسمی داشته باشند. اکثریت کشورها هم تعامل رسمی با ما دارند. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی با ما روابط بسیار خوب، تعامل رسمی، رفتارهای رسمی دارند که به نفع تمام است. از لحاظ اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، ایجاد باور خوب، رفاقت مردم و ملت ها مفید تمام شده. از اون لحاظ میخوام کشورهایی که نزدیکی رتنا آمدن هم باید داخل شوند، تعامل رسمی با این مراسم افغانستان داشته باشند تا با یک نتیجه ملموس و واقعی برسیم و پیشرفت‌ها صورت بگیرد. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له اوسني وضعیت څخه د دې هیواد د وتلو لپاره له افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو رسمي ښکېلتیا مهم بولي. دا کارپوهان ټینګار کوي چې د دې سکالې د پلي کېدو لپاره باید دواړه لوري د یو بل مشروع غوښتنې ومني او ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. افغانستان یکی از کشورهایی است که نیاز بیشتر داره با تعامل و تامین روابط با جهان، چون در 45 سال جنگ صورت گرفته. اگر افغانستان در تحریم قرار بگیرد متضرر اصلی مردم افغانستان هستند. فشار اصلی برای مردم افغانستان میاد. بنام امیدوار هستم که امارت اسلامی بتونه یک سیاست بی‌طرفانه و عادلانه را با تمام کشورها مبتنی بر منافع ملی مردم افغانستان اختیار بکنه و رنجش هایی که بین جهان و افغانستان موجود است از بین برود. تحریم های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی بالای کشور ما ادامه دارد که تأثیرات مستقیمشان بالای وضعیت اقتصادی مردم ما گردیده. امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی راه‌های رسیدن به تعاملات سیاسی را نزدیکتر بسازد تا باشد در کشور ما که مردم ما مشکلات زیاد دارد یک بحران بشری به وجود نیاید. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې تر دې وړاندې هم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو ټینګښت، د یو ټولګډون حکومت رامنځته کول او د افغانستان له خاورې د هیوادونو نه ګواښ د افغانستان د واکپال حکومت د رسمیت پیژندلو له مهمو غوښتنو څخه یادېږي. خو اسلامي امارت په پرله پسې ډول ویلي چې د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه یې بشپړ کړي دي.